احمد مسعود ویلي دي چې افغان کونړ سیند اوبه باید راونه ګرځول شي. له پاکستان څخه موږ کولی شو له هر لارې غچ واخلو. احمد مسعود دا هم ویلي له پاکستان نه د غچ اخیستلو مخالف نه یم، خو باید له احساساتو کار وانه خیستل شي. احمد مسعود ویلي احساسات فایده نه لري، باید له منطقه موږ کار واخلو تر څو پاکستان نه خپل غچ واخلو. تنها د کونړ سیند اوبه نه دي چې موږ له پاکستان نه د کونړ سیند پر سر خپل غچ واخلو. موږ له هرې لارې کولی شو چې له پاکستان نه خپل غچ واخلو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني او احمد مسعود ویلي دي له پاکستان نه د غچ اخیستلو مخالف موږ نه یو، خو په دې برخه کې باید د احساساتو پر ځای له منطق او عقل څخه کار واخیستل شي. هغوی ویلي د کونړ سیند پر ځای د کونړ لرګي باید وساتل شي او کانونه خوندي شي، نو دا هم ستر غچ دی. هغوی ویلي که د غچ اخیستنې فکر کیږي نو پاکستان هلته پر کډوالو نور هم ظلم کوي. افغان کډوال ته باید د لوبو د وسلې په توګه ونه کتل شي. په خاصه ډول احمد مسعود ویلي دي باید له پاکستان حکومت نه غچ واخلو، خو دغه لرګي دي او داسې نور وسایل هم ډېر شته چې موږ یې پاکستان څخه راوګرځوو او د پاکستان هغه وسایل باید افغانستان ته پرېږدو تر څو موږ له خپل غچ له پاکستان نه واخلو. که داسې په زور غچ واخلو نو هلته نور افغان کډوال هم به ډېر وځورېږي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.